وما علينا إلا البلاغ المبين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. او هغه کسان چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي یقینا موږ به دوی داسې جنتونو ته داخل کړو چې د هغو له لاندې ولې بهیږي چې دوی به په هغو کې تل تر تله همیشه وي. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. د دوی لپاره په هغو کې ښې پاکې بیبیانې دي او موږ به دوی ښه ګور سوري ته داخل کړو. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بشک الله تاسو ته د دې حکم کوي چې امانتونه خپلو حقدارو ته وسپارئ او دا چې کله تاسو د خلکو په منځ کې فیصله کوئ نو په انصاف سره فیصله کوئ. بشک الله تاسو ته ډیر ښه نصیحت کوي. بشک الله ښه اوریدونکی ښه لیدونکی دی. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ای هغو کسانو چې ایمان راوړی دی د الله خبره منئ او د رسول خبره منئ او د خپلو د امر د خاوندانو. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نو کچری تاسو په خپلو کې د څه شي په باره کې هم نزاع یعنی جګړه او اختلاف وکړئ نو هغه شی الله او د هغه رسول ته وګرځوئ. کچری تاسو په الله او په ورځ د آخرت ایمان لرئ دا کار ډیر غوره دی او د انجام په لحاظ ډیر ښه دی. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك آیا تا هغه کسان ندي کتلی چې دا دعوه کوي چې دوی په هغه څه ایمان راوړی دی چې تا ته نازل کړی شوي دي او په هغه څه چې له تا نه مخکې نازل کړی شوي دي. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. دوی غواړي چې خپل منځي فیصلې طاغوت ته یوسي. حال دا چې دوی ته له هغه نه د انکار کول حکم شوی دی او شیطان غواړي چې دوی بېلارې کړي په ډېرې لرې ګمراهۍ سره. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. او کله چې دوی ته وویل شي هغه قرآن ته راشي چې الله نازل کړی دی او رسول ته راشي نو ته به منافقان وینې چې له تا نه مخ اړوي مخ اړول. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نو څه حال به وي د دوی چې کله دوی ته څه مصیبت ورسیږي په سبب د هغو کارونو چې د دوی لاسونو مخکې لیږلي دي بیا تا ته راشي چې پر الله قسمونه خوري چې زموږ اراده یوازې ښېګڼه کول او موافقت راوستل وو. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. دا هغه کسان دي چې الله پوهیږي په هغه څه چې د دوی په زړونو کې دي نو ته له دوی نه مخ واړوه او دوی ته نصیحت وکړه
او دوی ته د دوی د نفسونو په باره کې ښه اثر کوونکې خبره وکړه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله او نه دی لیږلی مونږ هیڅ رسول مګر د دې لپاره چې د الله په حکم سره د هغه اطاعت وکړی شي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. او که پر اختیار دوی په هغه وخت کې تا ته راغلی وې چې دوی په خپلو ځانونو ظلم وکړي، بیا یې له الله نه بخښنه غوښتې وې او د دوی لپاره رسول هم بخښنه غوښتې وې، نو خامخا دوی به الله ښه توبه قبلونکی بې حده رحم کوونکی موندلی و. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. پس داسې نه ده ستا پر رب مې د قسم وي دوی مؤمنان کېدی نشي تر هغه پورې چې دوی په خپل منځ کې په پیښو جګړو کې تا فیصله کوونکی ومني، بیا په خپلو نفسونو کې ستا د کړې فیصلې په باره کې هیڅ تنګي ونه مومي او په ښو منلو سره یې ومني. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. او که پر اختیار سره مونږ په دوی باندې دا لازم کړي وې چې خپل ځانونه قتل کړئ یا له خپلو کورونو نه ووځئ، نو دا کار به نو کړی مګر په دوی کې ډېرو لږو خلکو. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. او که پر اختیار دوی هغه کار کړی وې د څه چې ورته نصیحت کیږي، نو دا به د دوی لپاره یقینا ډېر غوره و او د کلکوالي په لحاظ به ډېر سخت و. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. او په دغه وخت کې به یقینا مونږ دوی ته له خپل جانبه ډېر لوی اجر ورکړی و. ولهديناهم صراطا مستقيما. او مونږ به یقینا دوی په نیغه لار روان کړي وو. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. او څوک چې د الله او د هغه د رسول اطاعت وکړي نو دغه کسان به له هغو خلکو سره وي په چا باندې چې الله انعام کړی دی چې نبیان او صدیقین او شهیدان او صالحان دي او دغه خلک ښه ملګري دي. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. دا د الله له جانبه پیرزونه او فضل دی او الله کافي دی ښه پوهه. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ای هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی خپلې وسلې واخلئ نو د جنگ لپاره بیلې بیلې ډلې ووځئ یا ټول په جمع ووځئ. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. او بېشکه په تاسو کې ځینې خامخا هغه دي چې ارومرو به غذا ته په تلو کې تاخیر کوي او که چیرې تاسو ته څه مصیبت ورسیږي نو هغه وایي یقینا الله پر ما باندې پیرزونه وکړه چې په دغه وخت کې زه له دوی سره حاضر نه وم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. او کچری پر تاسو باندې د الله له جانبه څه فضل وشي نو دوی به خامخا په داسې انداز کې وایي ګویا کې ستاسو په منځ کې او د هغه په منځ کې هیڅ دوستي او مینه نه وه. کاش کې زه هم له دوی سره وې نو ډېره لویه کامیابي به مې حاصله کړې وې.
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نو لازم ده چې هغه کسان د الله په لار کې وجنګيږي چې دنیايي ژوند د آخرت په بدل کې خرڅوي یعنی قربانوي، او څوک چې د الله په لار کې جنگ کوي بیا هغه ووجل شي یا پر دښمن غالب شي، نو موږ به هغه ته زر ډیر لوی اجر ورکړو. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. او په تاسو څه شوي دي چې تاسو د الله په لاره کې نه جنګیږئ او د کمزورو سړو او ښځو او ماشومانو د خلاصولو په لاره کې. هغه کسان چې وایي ای زمونږ ربه ته مونږ له دې کلي نه وباسه چې اوسیدونکي ظالمان دي. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. او ته زمونږ لپاره له خپل اړخه کوم دوست یعنی حمایت کوونکی مقرر کړه، او ته زمونږ لپاره له خپله جانبه کوم مدد کوونکی مقرر کړه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. هغه کسان چې ایمان راوړی دی هغوی د الله په لاره کې جنگ کوي، او هغه کسان چې کفر کړی دی هغوی د طاغوت یعنی شیطان په لاره کې جنگ کوي. نو تاسو د شیطان له دوستانو سره جنگ کوئ. ان کید الشیطان کان ضعیفا. بشکه د شیطان چل او مکر له همیشه ضعیف دی. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آیا تا هغه کسان ندي کتلی چې هغوی ته وویل شو خپل لاسونه له جنګ نه بند وساتئ او لمونځ قایموئ او زکات ورکوئ. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. نو کله چې پر هغوی باندې جنگ کول فرض کړی شول نو ناڅاپه په دغه وخت کې په هغو کې یوه ډله وه چې له خلکو نه ویرېدله، له الله نه د ویرېدلو په شان یا له دې نه هم زیات ویرېدل. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. او وی ویل ای زمونږ ربه تا پر مونږ باندې جنگ کول ولې فرض کړل؟ ولې ته مونږ ته تر نږدې مودې پورې مهلت نه راکوې؟ ته ورته ووایه د دنیا فایده ډیره لږه ده او آخرت ډیر غوره دی د هغه چا لپاره چې پرهیزګاره شو. ولا تظلمون فتیلا. او په تاسو به د کجوري د هډوکي د نری تار قدر ظلم هم ونه کړی شي. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. تاسو چې په هر ځای کې یې مرګ به تاسو را لاندې کړي اگر که تاسو په سختو مضبوط کړی شو قلاګانو کې یې، او کچری په دوی څه خوشحالي راشي نو وایي دا د الله له جانبه ده. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. او که په دوی څه سختي راشي نو وایي ای نبی دا ستا له طرفه ده، ته ورته ووایه دا هر څه یعنی خوشحالي او تکلیف د الله لخوا دي. نو په دې قوم څه شوي دي چې نږدې نه دي چې په څه خبره پوه شي. ما أصابك من حسنة فمن الله
وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. تا ته چې څه خوشحالي هم در رسېدلې ده نو د الله له جانبه ده، او تا ته چې څه تکلیف هم در رسېدلی دی نو هغه ستا د نفس له جانبه دی. او ای نبی ته مونږ د خلکو لپاره رسول لیږلی او کافي دی الله د ګواه په حیث. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. چا چې د رسول اطاعت وکړ نو یقینا هغه د الله اطاعت وکړ، او څوک چې له اطاعت نه وګرځېده نو ته مونږ پر هغوی باندې څارونکی یعنی نگهبان نه یې لیږلی. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. او دوی وای زمون کار ستا خبره منل دي، نو کله چې ستا له خوا نه اوزي بیا په دوی کې یوه ډله د شپې مشورې کوي له هغې خبرې نه غیر چې دوی کوله، او الله لیکي هغه خبرې چې دوی د شپې تدبیر کوي. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نو ته له دوی نه مخ واړوه او پر الله باندې توکل وکړه، او الله کافي دی کارساز. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا نو دوی په قرآن کې غور نه کوي؟ او کچری دا د غیر الله له طرفه وي نو دوی به په ده کې خامخا ډېر زیات اختلاف موندلی و. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. او کله چې دوی ته د امن یا ویرې څه خبره راشي دوی هغه خبره نشر کړي. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. او کچری دوی هغه خپل رسول ته او خپلو د کار خاوندانو یعنی حاکمانو ته رسولی وی نو خامخا په دوی کې به هغو کسانو دا خبره معلومه کړې وی څوک چې د دې استنباط او راوستنه کوي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. او که پر تاسو باندې د الله فضل او د هغه رحمت نه وي نو تاسو به خامخا د شیطان تابعداري کړې وه مګر لږو خلکو به نه وه کړې. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. نو ته د الله په لاره کې جنگ کوه، ته یوازې د خپل نفس په هکله ذمهوار ګرځولی شي او مؤمنانو ته ترغیب ورکړه. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. کیدای شي چې الله د هغو کسانو جنگ بند کړي چا چې کفر کړی دی، او الله ډیر سخت دی د جنگ په لحاظ او ډیر سخت دی د سزا ورکولو په لحاظ. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. چا چې سفارش وکړ ښه سفارش هغه ته به په دې سفارش سره د ثواب برخه وي، او چا چې سفارش وکړ بد سفارش نو هغه ته به په دې سره د ګناه پیټی وي، او الله له همیشه په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. او کله چې تاسو ته په سلام ویلو سره دعا وکړی شي نو تاسو له هغې نه غوره جواب ورکړئ یا هم هغه ور وګرځوئ، بېشکه الله د هر شي ښه حساب کوونکی دی. وما علينا إلا البلاغ